د امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی د طالبانو د ټول شموله حکومت ژمنې او رباندې د نړیوالې ټولنې نیوکې سره لدی چې د دې ډلې مشرانو د ټول شموله حکومت د جوړولو ژمنه کړې خو د نړیوال ټینګار سربېره له طالبانو پرته بل څیره اقلیتونه او یا ښځې د دوی په کابینه کې نه تر سترګو کیږي د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتيريش وایي چې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت په جوړولو کې د دې نړیوالې ادارې د منځګړتوب وړتیا محدوده ده خو افغانستان د سخت اقتصادي مشکل او بشري ناورین سره مخ دی په دې اړه د یو شمېر افغانانو غږ در اورو چې د طالبانو د موقت حکومت نه د امنیت ټینګولو او د اجناسو د بیو د ټیټولو غوښتنه لري په افغانستان کې د اوږدمهاله پانګونې لپاره د پاکستان او چین هڅې کارپوهان وايي په افغانستان کې د امریکا د 100 کلن حضور له پای ته رسیدو وروسته اوس چین او پاکستان غواړي چې د طالبانو له سرپرست حکومت څخه د ملاتړ ترڅنګ په دې هیواد کې اوږدمهاله پانګونه وکړي او په آخر کې د یوې اټومي ځواک لرونکي تحت البحري د جوړولو لپاره د متحده ایالاتو برتانیې او استرالیا ګډې هڅې هم څیړو هیله ده د خبرونې تر پای موږ سره اوسئ قدرمنو لیدونکو سلام نن پنجشنبه ده د واګي 25 او د 2020 کال د سپتمبر 14 نیټه زه خایسته سعادت نامیم زما همکاران وروستي حال راکوي زما همکار سید سلیمان آشنا به د ملګرو ملتونو د بیلو چارواکو د څرګندونو مهم ټکي را سره شریکي د خبرونې قدرمنه میلمنه هم لرو ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل چې په مهمو مسایلو به ورسره بحث وکړو موږ سره مل پاتې شئ د خبرونې لومړی مطلب تر اعظم افغانستان د سخت اقتصادي مشکل او بشري ناورین سره مخامخ دی ملګري ملتونه وايي د حالاتو وړاندوینه څوک نشي کولای او باید په دې وخت کې د افغانانو سره مرسته وشي بلخوا یو شمېر افغانان د طالبانو د موقت حکومت نه د امنیت د ټینګولو او د اجناسو د بیو د ټیټولو غوښتنه کوي په دې تړاو به مهم معلومات د جزئیاتو سره زما همکار سید سلیمان آشنا راکړي چې راسره د کانګرس د ماڼۍ له مخې مل دی آشنا صاحب ستړي مشئ نړیواله ټولنه مشخصاً په افغانستان کې د کومو ستونزو له امله دومره اندېښنه کوي خایسته جان دوه مهمه اندېښنې او ورسره وړاندیزونه هم لري یو خو د بشري ناورین خبرداري ورکوي ملګرو ملتونو خو په مجموع کې په دې دوه ورځو کې د 1.2 میلیارډ ډالرو د کومک کولو ژمنه کړې ده د اعلان شوې ده مګر هم د ملګرو ملتونو عمومي منشي داسې یو غوښتنه کړې ده چې نړۍ او خصوصا مرسته کوونکي هیوادونه باید د افغانستان سره د مرستې کولو لپاره په دې اساس وخت کې متحد شي په عین وخت کې داسې خبرداري ورکوي چې د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته په دغه یو میاشت موده کې تقریبا بیروزګاری او بیوزلي او فقر خپل ډیر بد حالت ته روان دي او د لویدیزو هیوادونو د مرسته کوونکو د وټلو سره وایي چې فقر او بیوزلي په افغانستان کې خپل اخیری حد ته ورسیږي چې ګمان کوي د راتلونکي جون میاشت کې دا تقریبا 98% خلک د فقر د کرښې لاندې ژوند کوي چې هم دا اوس برحاله 2% د دغه کرښې لاندې دي ضمناً ورسره د خوراک نړیوال سازمان خبرداري ورکړي چې هم دا اوس د 14 میلیون شاوخوا خلک عاجل او بیړنیو مرستو ته خصوصا خوراکي موادو ته اړتیا لري په دې موده کې تقریبا یعنی د امریکا متحده ایالاتو خو 4 میلیون ډالر ژمنه کړې ده مګر دوه هیوادونه چې هغه چین او پاکستان دي یو څه کومکونه تر اوسه افغانستان ته رسولي دي مګر د ملګرو ملتونو عمومي منشي او مثلا په کابل کې یو شمېر بېوزله خلک د روان ژوند یو عجیب انعکاس ورکوي د کابل خاریانو د پنجشنبې په ورځ ویل په دې هیله دي چې د طالبانو په واکمنۍ کې ورځنی ضروري مواد ارزانه شي او خلکو ته د کار زمینه برابر شي دا شی ارزانه کې خو بيخي غوړي د خبر د غوړو په غوړو باندې لیست دغه نه کېږي یا د په پوري کېږي وړه دغه سي کزاکي شی چې کوم د خوراکي شی دغه شی باندې خلنه پوري کېږي موږ اړیان باور د کېږي د درې مشپه د کسلره مشپه د چاو سره ډوډۍ خوري هغه هم دلته چې سره نیم ساعت وکړو هغه به مې سره خبر د داسې رقم به دا بچیان سره ناست په چاو پورې کوي ولا ډوډۍ زموږ غوښتنې دا دي ورجانه که هغه نه خو حکومت غواړو هغه نه دغه ظلم او ستم دغه شیان باید ایسته کړي دا زورواکي ایسته کړي او غریبانو ته داسې یو ځای برابر کړي زمینه برابر کړي او کاروبار دپاره د ملګرو ملتونو د مهاجرینو څانګې ویلي افغانستان په بیړه او دوامدار ډول د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته ضرورت لري چې د لوی بشري ناورین مخنیوی وشي
د طالبانو د واکمنېدو سره ولږ او فقر زیات شوی او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټوني ګټریش همدا اونۍ د نړیوالو مرستو یو کانفرانس ته وویل چې افغانان اوس وخت په ډیر بد حالت کې دي. دا ډیره مهمه ده چې دا هیواد لا په بشپړه توګه له اقتصادي پلوه ځپل شوی نه دی. داسې لارې باید وي چې یو څه نغدې روپۍ د افغانستان اقتصاد ته ورداخلي شي. زه په هغو اقداماتو انتقاد نه کوم چې د نړیوالې ټولنې لخوا نه شوي دي، خو داسې لارې باید موجودې وي چې د افغانستان اقتصاد سره مالی مرسته وشي څو سقوط ونه کړي او د خلکو سره کومک وشي چې له ناڅاپي وضعیت سره مخامخ نشي، ځکه داسې حالت ښایي میلیونونه خلک تېښتې ته مجبور کړي. دا حالت به نو د ټولې سیمې لپاره یو ستر ناورین منځته راولي. عمومي منشي ګټریش وایي ملګري ملتونه به د افغانستان لپاره څومره چې ممکن وي کومک وکړي او وایي تصمیم یې نیولی دی چې د افغانستان د شاوخوا 30 میلیون ولس سره د لاسنیوي لپاره د طالبانو سره خبرې وکړي. دا ځکه چې د وضعیت اټکل نشي کېدلی. هیڅوک نه پوهیږي چې څه به وشي، نو مهمه دا ده چې له هغوی سره خبرې وشي او په عین وخت کې به هڅه وکړو چې د افغانانو سره د هغوی د بنیادي ضرورتونو په برابرولو کې مرسته وکړو. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو مسول فلیپو ګراندي د سیشنبې په ورځ ویل چې نړیواله ټولنه او طالبان باید د افغانستان د ثبات لپاره یوه همغږه لاره چاره پیدا کړي. زما په نظر د بشري مرستو پرته بله هیڅ چاره نشته. لکه مخکې مې چې ویلي دا حتمي ده او زه فکر کوم په خاصه توګه د افغانستان د وضعیت لپاره بالکل بیړنی او عاجل ضرورت دی. طالبانو د نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان سره د سلګونو میلیون ډالرو مرستې د اعلان هرکلی کړی. مرسته کوونکو هیوادونو د دوشنبې په ورځ د 1 میلیارډ ډالرو زیات کومک اعلان وکړو چې وایي افغانستان د بېوزلۍ، ولږې او بېروزګارۍ سره مخامخ دی. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی دی چې د روان کال تر پایه پورې به 90% افغانان د فقر تر کرښې لاندې واوسي. په افغانستان د طالبانو د ولکې د ټینګولو میاشت پوره شوه، خو په دې موده کې اقتصادي فعالیتونه او مالی راکړه ورکړه په کمیدو ښکاري. نړیوالو په تیره د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان بانک شاوخوا 10 میلیارډ ډالر شتمني کنګل کړې چې د طالبانو حکومت ورته لاسرسی نه لري. نورو مرستندویو سازمانونو هم د طالبانو د حکومت سره خپلې مالي مرستې ځنډولي. په افغانستان کې د خصوصي بانکونو فعالیت یوازې په پلازمینه کابل پورې محدود او د خدمتونو بهیر هم د پخوا غوندې منظم نه ښکاري. راځئ د خلکو غږ واورو. شد ما چی کنیم؟ آینده ما هیچ معلوم نیست، نه معاش داریم، نه درآمد داریم، نه کاروبار است، هیچ چیزی نیست. همه مردم بسیار نگران آینده خود است. یعنی فعلا مردم نان خوردن خود ندارند. بسیاری کسای تصمیم میگیره که لوازم خانه خود بفروشه، خرج نفقه اولاد خود کنه. که ما میخوایم فقط خواستم از امارات اسلامی است که همین مکتبای ما باز شود. خودم بسن 17 سالگی هستم، من تا اول مکتبای ما باز نشده، هر چیز تر میخوایم مکتبای ما باز شود. حالا خب دیگه مردم که بسیاری کوچ کرد رفت، دیگه پیسه دارایی که رفت، حالا قدر گل خرید و فروش نداره دیگه. نمید کراچی شکر از می روزگار خرچ نان و وضعیت خانه میشه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد بیا ویلي دي چې د افغانستان د پخواني جمهور رئیس محمد اشرف غني تېښتې په هغه هیواد کې په سوله ییز ډول د واک لیږد مختل کړ. ښاغلي خلیلزاد په افغانستان کې د طالبانو د ډلې واکمنېدو ته په اشارې د برټانیا فاینانشل ټایمز ورځپاڼې ته ویلي دي چې افغانان په افغانستان کې د رامنځته شوي وضعیت په خپله عاملین دي. خلیلزاد په دې مرکې کې همدارنګه ویلي دي چې له دې چې افغان لوري مذاکرې ته حاضر نه شو او یو لوری د افغانستان حکومت یعنی سقوط وکړ. امریکا او د امریکا د خاص استازي په توګه وایي دا د هغه مسؤلیت نه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه خاص استازي د افغانستان د حکومت د سقوط ملامتي پر محمد اشرف غني واچوله او ویل چې د غني تېښته د دې لامل شوه چې د واک د لیږد طرحه او کابل ته د طالبانو د نه داخلېدو بهیر له ناکامۍ سره مخ شي.
خلیلزاد د فاینانشل ټایمز په مرکې کې ویلي چې د هغې طرحې له مخې چې د طالبانو لاسته د کابل له لوېدو مخکې پرې توافق شوی و، ټاکل شوی و چې د افغانستان د راتلونکي حکومت په اړه تر یوه توافق پورې محمد اشرف غني د افغانستان د جمهور رئیس په توګه په خپلې دندې پاتې شوی وای. په خپرونه کې د همدغه وروستیو حالاتو د سیاسي وضعیت نه نیولې تر روغتیایي ستونزو او اقتصادي کمزورتیا پورې بحث په تیر حکومت کې د شهیدانو او معلولینو د چارو پخوانی وزیر او په دې وروستیو کې د افغانستان د طبي شورا مشر ډاکټر نسرین اوریاخیل سره غځوو. په خیر راغلی ډاکټر صاحب اوریاخیل، او ډیره د زړه له کومې مننه کوم تاسو نه چې موږ سره په دې خپرونه کې مل یاست. زما لومړی پوښتنه په روان سیاسي او اقتصادي وضعیت باندې نړیوال اندېښنې څرګندوي. تاسې د روان وضعیت نه خبر یاست. د تیر حکومت د یوې چارواکې په توګه د امریکا د ځانګړي استازي دا څرګندونې د زلمي خلیلزاد دا څرګندونې څنګه ارزوئ چې د اوسني وضعیت پړه یې پخپله پر افغانانو اچولې ده؟ ستاسو غبرګون. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو خپل احترامات تاسو ته وړاندې کوم. مننه. دغه موضوع چې اوس دوی دا پړه تنها په افغانانو باندې اچوي، دا به زمان ثابته کړي چې چا تقصیر درلوده، ځکه چې اوس هغه ملامت او سلامت نه معلومیږي. اما یو شی چې زه په څرګنده توګه ووایم دا ده چې په دې کې ټول اړخونه خپل مسؤلیتونه لري او دوی باید د مسؤلیتونه ادا کړي وي، که نړیواله ټولنه ده که د افغانستان حکومت ده. متاسفانه له هغه د بن له کنفرانسه تر اوسه پورې چې د دوحې تفاهمنامه وه، دې کې د افغانستان خلکو ته ډېر سهم ورنه کړل شوی. د افغانستان خلک له هیڅ حقایقو نه خبر نه وو او دوی ته هیڅ حق ورنه کړل شو چې خپل تصمیم په خپله ونیسي. د هغې دپاره دا تفاهمنامه یا د بن تفاهمنامه، تاسې ګورئ په بن تفاهمنامه کې د طالبانو تحریک مد نظر ونه نیول شو. هغه یو جناه وه. همدا اوس هم د افغانستان خلک د افغانستان حکومت په دې تفاهمنامه کې مد نظر نه ونیول شوی. نو ځکه دا یو جانبه وه او متاسفانه چې اوس هغه شکل چې باید تمام شوی و تمام نه شو. زه داسې وایم چې بله، زه به خپله دویمه پوښتنه وکړم. تر هغې تاسو د افغانستان د طبي شورا مشري په غاړه درلوده. روان وضعیت ته چې ګورو، روغتیایي برخه څومره دغه روان وضعیت اغیزمنه کړې ده ډاکټر صاحب اوریاخیل؟ بله، د نړیوالې ټولنې په مرسته او د افغانستان د خلکو په تعهد سره موږ خوشبختانه ډېرې ښې لاسته راوړنې په صحي سکتور کې درلودې. د مور مړینه کمه شوې وه، د ماشومانو مړینه کمه وه، ډېر زیات. بله، ستاسو आवाज سم نه راځي، خو بیا به هم یو کوښښ وکړو چې که وکړی شو دغه اړیکه ټینګه کړو او ستاسې आवाज واورو. ډاکټر صاحب اوریاخیل، زما आवाज اورئ؟ مهرباني. بله وایم. مهرباني وکړئ. متاسفانه چې په دې څو میاشتو کې صحي سکتور ته پرسونل ته معاش نه دي ورکړل شوي، دوا نشته، مواد د لابراتوار نشته، اصلا په شفاخانو کې ډوډۍ نشته، نه مریض ته څوک ډوډۍ ورکوي، نه ډاکټر ته او پرسونل ته څوک ډوډۍ ورکوي. د هغې دپاره دا به یو غټ ناورین منځته راوړي. زه هیله لرم هغسې چې نړیوالې ټولنې د صحي سکتور په لاسته راوړنو کې افغانستان سره کومک وکړي. اوس د افغانستان خلک او صحي سیستم تنها پرې نږدي، دا د هغوی یو انساني حق ده او زه هیله لرم په دې مورد کې کومکونه په یو ښه شکل باندې هغسې چې په جواب کې فیصله وشوه د صحي سکتور ته ورسیږي، تر څو د افغانستان خلک حد اقل هغه صحي سیستم کې خپل هغه وړتیاوې ولري. ډاکټر صاحب، د افغانستان پخواني ډیپلوماتان چې شمېر 40 تنو ته رسیږي، د یوه لیک په استولو نړیوالې ټولنې ته شکایت کړی او ناامیدي څرګنده کړې چې د افغانستان سره د 20 کاله زیار نه وروسته دا هیواد د یوې تروریستي ډلې تر ولکې او جبر لاندې پرېښود. ستاسو غبرګون؟
زما په نظر باندې زه غواړم چې په عمومي توګه خبره وکم تحولات په هر ځای کې راځي رژیم تبدیلیږي اما هغه چې نړیوالې ټولنې د افغانستان خلکو ته وعده ورکړې و چې په دې تفاهم کې باید بشري حقوق مد نظر ونیول شي د ښځو حقوق د ماشومانو حقوق او د لږکیو حقوق باید مد نظر ونیول شي زه هیله لرم په امدو شرطو باندې د خپل کومکونه وغځي افغانستان ته ولې د افغانستان ټولنه د افغانستان خلک باید تنها پاتې نشي بله ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه کور ودان ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل ستاسو د مهربانۍ نه او دغه وخت مو چې امریکا غږ آشنا تلویزیون ته ورکړ بریالي ډیره کور ودان د دې نه وړاندې کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د امریکا د 20 کلن حضور لا پای ته رسیدو وروسته چین او پاکستان اوس غواړي چې د طالبانو له سرپرست حکومت څخه ملاتړ وکړي او هم غواړي چې په دغه هیواد کې اوږدمهاله پانګونه وکړي په دې رپورټ کې دې ته کتنه شوې چې دا ډول یوه همکاري به د سیمې نورو هیوادونو او امریکا ته څه پایلې ولري یو شمېر افغانان له افغانستان څخه د وتلو او یا د خوراکي توکو د پیرودلو په خاطر د خپلو کورونو شیان خرڅوي د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي دغه هیواد له یو بشري ناورین سره مخامخ دی که چیرې د افغانستان اقتصاد سقوط وکړي نو بشري مرستې به مشکل حل نه کړي او موږ پوهیږو چې خطر بیخي زیات دی او د پیسو بېساری کمښت موجود دی د دوشنبې په ورځ نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د 1.2 میلیارډ ډالرو بشري او انکشافي مرستو ژمنه وکړه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د افغانستان هغو 10 میلیارډ ډالرو شتمنۍ ته د لاسرسي غوښتنه وکړه چې ډیره برخه یې د امریکا د متحده ایالاتو لخوا کنګل شوې ده د موږ رایه او نظر دا ده چې امریکا ډیر لوی هیواد ده باید لوی حوصله ولري د افغانستان غوندې غریب هیواد سره باید دا ډول ظالمانه چلند ونشي موږ له نړیوالو سره مثبت اړیکې غواړو دوه اړخیزې اړیکې غواړو ښې اړیکې غواړو له دوی نه مو هم دا تقاضا ده متحده ایالات او نور لویدیځ هیوادونه له طالبانو غواړي چې د افغانستان شتمنیو ته د لاسرسي پیدا کولو په خاطر باید بشري حقوقو او په تیره بیا د ښځو او نجونو حقوقو ته درناوی وکړي خو چین او پاکستان افغانستان ته خوراکي توکي او طبي وسایل استولي او د طالبانو له استازو سره خبرې کړې دي کارپوهان وایي له طالبانو څخه د پاکستان ملاتړ کومه نوې خبره نه ده پاکستان له طالبانو او یا هم هغو کسانو سره چې د طالبانو د مشرتابه یو شمېر غړي تشکیلوي له شاوخوا 10 کلونو راهیسې رابطه لري د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان څخه غواړي لکه څنګه چې ژمنه کړې وه باید طالبان مسؤل وګڼي موږ له پاکستان او د سیمې له نورو هیوادونو څخه غواړو چې په خپل عمومي ویناګانو او ژمنو عمل وکړي او د افغانستان له خلکو سره مرستو ته مټې راونغاړي د چارو یو بل کارپوه وایي د پاکستان لپاره د افغانستان په معادله کې د هند د رول څرنګوالی همیشه مطرح دی پاکستان د هند په اړه تشویش لري هند د پاکستان اوله درجه دښمن دی په همدې خاطر په افغانستان کې داسې یو حکومت غواړي چې له پاکستان سره دوستانه اړیکې ولري او له هند سره یې ونه لري یو کارپوه وایي د چین لپاره مهمه موضوع دا ده چې په افغانستان کې په اوږدمهاله پانګونې باندې نظر وساتي د چین لپاره په مرکزی اسیا کې دغه هیواد لخوا د کمربند او سړک په پروګرام کې د کارول شوی نمونې پر اساس په افغانستان کې د اوږدمهاله پانګونې فرصت موجود دی دغه پانګونه به د سړکونو د بیا رغونې د یوې لوی پروژې لپاره د مرستو په بڼه پیل شي خو دغه پروژې لا تر اوسه نه دی اعلان شوی د چارو یو بل کارپوه وایي په افغانستان کې پانګونه له خطرونو سره مخامخ یو مسأله ده قطر هم له افغانستان سره د زیاتو خوراکي او طبي توکو مرستو ته دوام ورکوي او هم د کابل د نړیوال هوایي ډګر د فعالولو او فعال ساتلو په برخه کې همکاري کوي مومن خان واحدي د امریکا غږ واشنگټن
بلبلو په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې ځانمرګي بریدونه زیات شوي دي او ورسره عام خلک د هدفي وژنو نه شکایت کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ او ځایي خلکو په وار وار په وزیرستان کې د روانې بدامنۍ او هدفي وژنو په ضد پراخ احتجاجونه هم کړي. د پاکستان د ملي اسمبلې غړی محمد محسن داوړ وایي چې په افغانستان کې د طالبانو د راتګ سره د پاکستاني طالبانو تحریک یا TTP ډیر قوي شوی دی. ښاغلي داوړ برېښنا عمر خیل ته په سکایپ باندې مرکې کې ویلي دي چې د دغو هدفي وژنو او د ځانمرګو بریدونو د مخنیوي لپاره د پاکستان ملتپاله پښتانه ګوندونه لا یوه ګډه ستراتیژي هم نه ده غوره کړې. د دې نه به چې څونه سنټرل شده هغه هم متاثره کېږي، چاینا به متاثره کېږي، خو په خصوصي توګه زموږ د قبایلي علاقې لاندې زونه کوزه پښتونخوا ورسره ټول پاکستان. تاسو ولیدل په تیره یو 15 ورځو کې چې د TTP کوم عملیات دي په هغه کې څه ډېر زیات فعالیت راغلی دی او د ډېر موده پس د دې چې کوم ځوانمرګي بریدونه دي هغه یو ځل بیا شروع شوي دي او نور هم ځای په ځای د خپل عملیات کوي. پرون په جنوبي وزیرستان کې یو حمله کړې وه او د هغې وینا مطابق چې موږ پکې 10 فوجیان په هغې کې وژلي دي او دغه شان په شمالي وزیرستان کې هم داسې سنایپر اټیک دی او هره ورځ څو ورځې مخکې په کوټه کې موږ اټیک ولیدل. نو دا فعالیت د هغې سیوا کېږي ورځ په ورځ او موږ خدشه دغه ده چې د کم اور سره د پاکستان استخباراتو د پاکستان فوج لوبې وکړې دا اور به په دې اور کې به زموږ د خلک هم او په شمول ټول پاکستان یو ځل بیا بدقسمتۍ سره سوځي. یعنی ستاسو په نظر په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو وروسته د پاکستان طالبان هم غښتلي شوي دي، همداسې ده؟ داسې ده چې تاسو به کتلي چې کله د 2300 نه هم زیات د TTP چې کوم طالبانو هغه د افغانستان د مختلفو جیلونو نه راووتل او بیا چې د دې کوم هلته مشر و د TTP نایب امیر مولوي فقیر محمد هغه چې په کونړ کې کوم تقریر وکړو په هغه کې ډېره ښکاره دا خبره کړې وه چې داسې نشي کېدی چې په افغانستان کې د شرعي د دې دغه مطابق شرعي نظام ای او دلته په پاکستان کې به نه دا کوم نظام چې په افغانستان کې راغلی دی همدغه نظام به موږ په پاکستان کې هم نافذوو. په حکومت پښتونخوا کې تاسو منظم سیاسي ګوندونه لرئ لکه ستاسو ګوند نېشنل ډیموکراتیک موومنټ، عوامي نېشنل پارټي او پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند. تاسو په افغانستان کې د اوسني حالاتو په وړاندې کومه ګډه ستراتیژي لرئ یا پرې غږېدلي یاست؟ که ستراتیژي نه لرئ نو دلیل به یې څه وي؟ دا خو چې بدقسمتي ده زموږ د ګوند خو اوس له 7 ورځې کېږي چې جوړ شو خو په کار باید چې په دې کې یو ګډه ستراتیژي ټولو ګوندونو لرلې وي. دا د افغانستان چې کوم د حالات خراب په دې کې یو جرګه په 400 کې شوی وه خو چې کله بیخي هغه حالات پیک ته ورسېدل نو په هغه وخت کې د سیاسي ګوندونو هغه فعالیت نه ښودلو کم چې په کار و نو کچره یو جاینټ ستراتیژي نه هم وي نو باید په انفرادي تور هر سړی کم از کم یو واضح موقف اختیار کړی وي او ډېره سپینه خبره کړې وه چې وره موږ په هېڅ صورت هم د یو داسې قوت منلو ته تیار نه یو چې د ټوپک په زر راشي او یو ریاست ونیسي او د افغانستان د جمهور په رایه چې کوم حکومت منتخب شوی و موږ د هغې سره ولاړ یو او د هغې د ورانولو کوشش که څوک کوي که هغه د پاکستان اخبارات دي که طالب دی که په یو نوم که په بل نوم دی د هغې غندنه ښه په کلکه په کار وه. د افغانستان د طالبانو سره د پاکستان د ملتپاله پښتانه ګوندونو راتلونکې اړیکې به څنګه وي ستاسو په نظر؟ داسې ده چې هر سړی په خپله خبره کوي. زموږ په نظر خو طالب هېڅ یو سیاسي قوت نه دی، هغه د ټوپک په زور راغلی دی او موږ چې د اولس د رای نه بغیر هر څوک هلته کینی په زور اړیکې نشو ساتلی. په دې موجوده دا خو په سبا بل څوک راپاسي هغې سره به لږ زیاتې ټوپکې او زیات ټینکونه وي نو بیا به هغه حکومت نیسي او بیا به په مطلب په ټوله دنیا کې مثال دا یو پرسیډنټ سیټ کېږي. خو بلې خواته کابل ته د فیض حمید تګ ته چې وګورو د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکې ډېرې ښې ښکاري.
دا ډول اړیکې پښتونخوا لپاره څه معنا لري او فیض حمید کابل ته د څه لپاره تللی و؟ داسې ده چې فیض حمید خبره خو ډېره ښکاره وه. یو خو په طالبانو باندې ټیک شوه، هغې خپل یو اثر لرلو او هغې په خپلو منځ کې چې کومه لانجه وه د هغې د هوارولو دپاره او د حکومت جوړولو ته فاینل ټچ ورکولو دپاره ورغلی او بیا د چې کوم تصویر خور کو په دې سوشل میډیا باندې هغه هم د ډیلیبریټي قصدنه مدن کړی و چې دنیا ته دا تصویر ورکړي چې او بھئی دا کار مونږ وکړو. نو تر دې وخته خو ټیک ته د هغې اثر هم شته، پې نقصان به زمونږ ته رسي، خامخا به رسي، ځکه چې دا خبره دا د دې مثال ته اور دی. د دې ترڅنګ د اروپا د پارلمان 20 غړو داسې یوه پریکړه لیک پیشنهاد کړی دی چې له مخې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود د اروپا پارلمان ته دعوت شي. ټاکل شوی د دغه پریکړه لیک چې پکې د افغانستان د راتلونکي او د خپلو اساسي آزادو او حقونو څخه د افغانانو د محرومولو لپاره د طالبانو له هڅو اندېښنه څرګنده شوې د پنجشنبې په ورځ یعنې نن د اروپا په پارلمان کې رایګیرۍ ته وړاندې شي. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې د بهرنیو اړیکو د برخې مسؤل علي میسم نظري د خپل فیسبوک په یو پیغام کې ویلي چې ښاغلی مسعود ځکه غوښتل کیږي چې اروپا او نړۍ ته خپل پیغام بیان کړي. د اروپا د پارلمان دغو 20 غړو د خپل پیشنهادي پریکړه لیک په پیشنویس کې ویلي دي چې طالبان په افغانستان کې په زور واک ته رسیدلي او د یادې ډلې موقته کابینه نه یوازې هم شموله نه ده بلکې نه مشروع ده او نه هم د افغانستان خلکو ته ځواب ویلی شي او حتی یو شمېر غړي یې د ترهګریزو بریدونو عاملین او د ملګرو ملتونو د بندیزونو او د امریکا د فدرال د تحقیقاتي ادارې د څار په لیست کې دي. د اروپا د پارلمان غړو همدارنګه ویلي دي چې پاکستان په پنجشیر کې د ملي مقاومت جبهې په ضد په جګړه کې د طالبانو سره د ځانګړو ځواکونو او هوایي ملاتړ په برخو کې هم مرسته کړې ده. بایدن د چهارشنبې په ورځ ویل چې متحده ایالات او انګلستان به د استرالیا سره مرسته وکړي چې اټومي ځواک لرونکی تحت البحري بیړۍ جوړه کړي. د دریو هیوادونو مشرانو په هند آرام سمندر سیمه کې د درې اړخیز امنیتي ملګرتیا اعلان وکړ. بایدن د استرالیا لومړي وزیر سکاټ مورسن او د انګلستان لومړي وزیر بوریس جانسن لخوا د نوې ملګرتیا د اعلانولو په غونډه کې په مجازي توګه شامل شول. هغه ویل چې نن ورځ موږ د خپلو دریو هیوادونو ترمنځ د نږدې او جدي همکاریو دپاره یو بل تاریخي ګام پورته کوو ځکه چې موږ ټول د اوږدې مودې دپاره د هند په آرام سمندر کې د سولې او ثبات تضمین ته اړتیا درک کوو. موږ اړتیا لرو چې په سیمه کې اوسنی ستراتیژیک چاپریال ستونزې پکې په ګوته کړو. خو دریو سره مشرانو ټینګار وکړ چې د استرالیا نوې تحت البحري به اټومي وسلې ونه لري. د امریکا غږ درنو لوستونکو انتظار پای ته ورسید. اوس د ان ټي ایچ لینک او سایفن اپلیکیشنونو په ډاونلوډ کولو سره په مسپونه توګه ستاسو د محرمیت په ساتلو سره هر چیرته له سانسور پرته انټرنیټ ته لاسرسی لرلی شي. د ان ټي ایچ لینک اپلیکیشن د نصبولو لپاره که انډراید ټلیفون لرئ ګوګل پلی ته او که آیفون لرئ اپل سټور ته ولاړ شئ، ان ټي ایچ لینک ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ یا اپلیکیشن په مستقیمه توګه د دې لینک څخه ډاونلوډ کړئ یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ. د سایفن اپلیکیشن د نصبولو لپاره که ټلیفون مو انډراید وي ګوګل پلی ته او که آیفون وي اپل سټور ته ولاړ شئ او سایفن ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ یا دغه اپلیکیشن په مستقیمه له دغه لینک څخه ډاونلوډ کړئ او یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ. مننه چې تر اوسه د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره مل یاست. د سپیس ایکس لومړی خصوصي سیاحتي راکټ فضا ته وتوغول شو چې د یوې روغتیا پالې او د بډایه تمویل کوونکي په شمول 4 کسان پکې سپاره دي. دا لومړی ځل دی چې یو راکټ د مسلکي فضانوردانو نه پرته فضا ته حرکت کوي. د سپیس ایکس ریسایکل راکټ د چهارشنبې په شپه د کینیډي سپیس سنټر څخه پورته شو چې د ناسا 3 مخکنیو فضانوردانو لخوا کارول شوی و. مګر دا ځل د ډراګن کپسول د نړیوال فضایي مرکز څخه 100 مایله لوړ و. دغه کپسول 2 نارینه او 2 ښځینه سپرلۍ فضا ته په 3 ورځني سفر تللی دي او پلان شوی دی چې بیرته به په فلوریدا کې راکوز شي. په همدې سره زموږ د خپرونه هم پای ته رسیږي. نو له تاسو اجازه غواړو. شپې ورځ هم په خیر، د تل په شان مو الله مل.